ای لکه ته که څه په دا پښتو پوهېږې که نه پوهېږې 10 واره ما درته ویل دا مځکه زما ده په دې کې کار مه کوه دا مځکه زما ده په دې کار مه کوه ته د هغه په وجود را روان یې په دا مځکه کار کوې ای وروره دا مځکه چیرې ستا وه چې ته را روان یې دماغ خرابوې ورسه د کار چین دي ته وه دا مځکه زما ده دا زما ده دا مځکه له چیش دقیقې راکړې دا مځکه زما ده څنګه دا مځکه ستا ده زه دا 10 کاله کېږي چې لګیا یم ته وایم دا مځکه زما ده چې 20 کاله کېږي چې لګیا یې دا مځکه زما ده یاره ته څه وایې چې لګیا ای وروره ته ولاړ شه دماغ مه خرابوه ورسه یاره په کلي کې مشران سته د مشرانو سره یې ثبوت پروت وي پخوا به شونه دا رقم ول چې پلار به درته وویل دا مځکه د ده ده دا مځکه د هغه وه چابل دا مځکه د دغه د هغه وه دا رقم به شونه نه وو چې ته اوس را روان یې پلار دې سر ولګوي ته اوس مال را روان یې غونډګري کوې بای ته هغه خبرې پرېږده په پلار خبرې په دې کې نشته دا مځکه زما ده زه درته وایم زما ده څنګه ستا ده په کوم ثبوت زه درته مشران ایسته وه زما ده د چیش ثبوت غواړې د مځکې دا مځکې زه ثبوت مبوت نه منم دا مځکه زما ده ته ورسه دماغ مه خرابوه دماغ ته مه ورسه خرابوه دماغ مه خرابوه نن داسې ځمه نن خو مې کم وولې سبا څه که ما په دا مځکه کې ولیدلې د ژوند څه کوله که راسه وکړې راولاړېږه ما سبا څه چې دا مځکې له رانه شي نن داسې ځمه زه وګورم چې ته بله د مځکې له راځې که نه راځې دا زما ده دا زما ده دا زما ده زه نن خپلې مځکې لره پرون خوا یو رالی تایم یم نه وتړلې 10 کاله بعد را روان دی بدماشي یم کوله ویل یې م راکړله ډېر یې سره ستړی یم کړلم نن خو مې د ځان تایه تړلې د کرالی په 1 لاکه د ځان سیل وکړي نن به توره را سره ویسم دی دې نن راشي نن دی ما ته خپله بدماشي را ښکاره کړي زه به خپل کار په خپله مځکه شروع کړم ورځمه د خیره سره ولې چې یا دی نن ژوندی کور ته راسي یا زه نن ژوندی کور ته راسم ما ودله به نن معلومه شي پرون هم دته کش ورکوي ته ورته راځه نن د مځکې پخوا ورسم چې دی راغلی دی که نه دی راغلی یاره دا هسې سر نه خلاصوي څو واره مو ورته ویلي چې دا زما په مځکه کې کار مه کوه زما په مځکه کې کار مه کوه زما په مځکه کې کار مه کوه دا هسې په پښتو نه پوهېږي دا سړی یاره زه ورته حیران یم څه ته را سپین سترګې دي یاره څو واره مرکې م ورواستل چې دا مځکه زما ده د هغه باوجوده راشي په دا مځکه کې کار کوي د دې سره زه څه چم وکړم ته راځه نن که سر ورسره خلاص کړو یاره که سر نه خلاصوي دا یار درځه نن سر ورسره خلاص کړو یاره دا مځکه زما ده بله ورځ چې دا مځکې له راله راځي درځه ته لکه ته راولاړ شه ته به دا پښتو ولې نه پوهېږې دا پرون دې دومره ول وخوړ مال دا مځکې له مه راځه دا مځکه زما ده ای وروره ته ولاړ شه یاره ورسه د مشرانو څه پوښتنه وکړه ته د مشرانو خبره که سمنې نه را روان یې بدماشي کوې دا مځکه زما ده باید ته مشران پرېږده دا مځکه زما ده بله ورځ چې دا مځکې له رانه شي دا زما مځکه ده ته دا مځکې دا زما ده وامه وایم دا زما ده دا زما ده وامه زما مځکه ده دا ستا ده اوش زردار ستا د ورور د عثمان جنګ دی پر چی سره جنگ دی ځکه باندې یو بل سره سره مړه کول وروره دا څه وای کور خراب څه مړ څه پر ځکه سره جنگ کړ چیرې دی اوس ځکه کې دی درځه پیراکه ایم څه سره د مرګ پر ځکه جنگ سره وکړ او ابل چیرې دی هغه دی په خدای عثمان ای دې څه وکړل هلته چې زما ورور غر کړي دلته چې ځان غر کړي نه دا مځکه ستا شوه نه زما د ورور شوه پر مشرانو به سره کښېنستلي وای اوس په ځان څه جوړه کړه ملګرو دا کوچنی کلیپ ویډیو د امید کوم چې به ډېره خوښه شوي نو ما د خپل مشرانو څخه درخواست دی دا بیشونه کوئ خپل ژوند کې چې ور وکړئ په دې کې درېمان کښېنوئ نو به بیا دا رقم بد نه سره کېږي او هغه درېمان ته بیا زما خواست دی که چیرې د دا خلکو پلرونه مړه دي ورته په خبره چې دا بیشونه دا رقم سره کړي د خدای دپاره د دا خلکو مابین له راسئ ورته ووایاست چې بای ستا پلار د دا هلک پلار تا ته را بیش سره کړی د دې موږ ګواه یو موږ قرآن اخلو چې بای په دې کې موږ ګواه یو چې دا بیشونه دا رقم کېدل پخوا لیک پړ نه و دا مځکې ستا دا زما دا رقم بیشونه سره کېدل نو د دا خلکو د دا بدو سره وګرځوئ د خدای دپاره د دا خلکو مابین له ورځئ امید کوم چې دا ویډیو به خوښه شوي خو حاضر ته کوم چې شیر یې کړئ که چیرې د دې ویډیو سره یو مشر راپورته شو د دا خلکو مابین له چې ورله چې بای پر دا مځکو باندې بد مه سره کړئ ستی پلار راته را بیش سره کړی چې هر ځای ژوندي واوسئ موږ به ښه میزجان دله جوړو ورته موږ سره لږ کوشش کوئ ښه کمنټونه ورته ویډیو در سره شیروئ ژوندي واوسئ